بسم الله الرحمن الرحیم د MS Excel پروګرام ته ښه راغلاست. زه محمد فاروق ثانیزی ستاسو په خدمت کې نن بالا خیر سره په ایکسل کې یو ډېر اړینه ټیب چې ده هغه دا ډیټا ټیب چې ده دا به وایي نن به دې کې له خیره سره دې کې چې وایي ایکسټرنل ډیټا. ایکسټرنل ډیټا څه معنی؟ مثلا موږ کوم فایل دا هغه راوړو دلته مثال دلته پیسټ کوو دلته راوړو دا څنګه یو تاسو وایي دا خو داسې هم کېږي. مثلا ګوره ښه د هغه زه کومه ډیمو چې دا فایل ما راوستی ده اوس مثل زه غواړم دغه کې یو مثلا دغه ډیټا زه چې کومه کاپي کوم کنټرول سی داسې هم ګوره راوړل کېږي ډیټا دلته بیک پیسټ ها لیکن دا زوم کومه څه توپیر لري چې داسې آپشن موږ دلته دا ولې موږ استعمالوو دا آپشن موږ څه کوو لکه دا چې دا که چېرته اوس موږ داسې ګوره که کاپي دلته هم راوړو که چېرته دلته موږ تغیرات راولو دا چې هلته تغییر نه راځي مثلا دا نیمګړی ټایم ننګرهار نه دا کابل ده اوس دلته ګوره هر څه چې وکړي دلته ګوره باید تغییر نه راځي دې ځایانو کې نو دې لپاره موږ چې کوو دغه سورس استعمالوو نو راته دا چې کوم دا ټول پاکومه چې باید موږ کنیکشن ولري چې مثلا یو ډیټا سره څنګه مثلا ډیټا هلته موږ تغییر راولو دا کوم وخت موږ یوز کوو هغه وخت چې زمونږ فایل عمومي فایل وي او موږ غواړو هغه کې تغییر راسي دلته دې هم موږ ته په دې هغه فرعي فایل کې دې هم موږ ته تغییر راسي نو یو قسم لینک موږ ورکوو نو راځم ډیټا دا ډیټا دلته چې کوو ایکسس پروګرام څخه ډیټا اخلي د ویب څخه انټرنیټ څخه اخلي د ټیکسټ څخه اخلي نورې ریسورس دي هغه څخه اخلي مثلا موجوده کوم کنیکشن د هغې څخه اخلي چې څخه ډیټا اخلي زه مثلا دلته زورته ماته د هغه کا دا وبخښه دا د نیټ هغه د انټرنیټ څه دورته راځم فرام ټیکسټ نوټ پیډ څخه نوټ پیډ له چې ما سره فایل په ډیسکټاپ کې شته مثلا دلته ګوره دغه سیلري په نوم ما جوړ کړی و دا امپورټ اوس دلته چې کوو ځای ورته ټاکو او دا چې کوو فینش مثلا کالم باندې چې باندې راکړي هلته د څه شی د نوټ پیډ کې ورکړی ده هماغه دلته ورکړي سیمي کالم ده کاما ده سپیس ده څه شی ده یا بل شی ده ورته په ټیب باندې ما دغه ورکړی و نیکسټ او دا فینش ځای ورته کې کوم دلته څه دا ورته نه دی ما ته هغه کا او دا اوکې کا ګوره سیلري راغله اوس راځم دغه نوټ پیډ چې پروګرام چې راځه خلاصومه دغه اوس که چېرې زه کې مثلا تغییر راولم مثلا دا ډېر هغه څه برابر یې کوم چې ها اوس دې کې چې کومه مثال ولیکم ورته یم علي مثلا اسد ټیپ څو تنخواه ده مثلا لیکم 15,000 اوس راځم دا چې کوم دا سیف کوم سیف د سیف څه که نه دلته راځم د خپل ایکسل پروګرام دلته ګوره اوس ټوله اسد اضافه شوی نه ده نو دې لپاره موږ چې کوو دلته ګوره ریفرش ده ریفرش دلته وګوره ریفرش آل څنګه کلیک کړي ګوره چېرته ده درته دغه ده ګوره سیلري ده امپورټ یې کړه ګوره د اضافه شو اوس که چېرته زه غواړم ګوره اوس دا رقم هر وخت چې موږ سیف کوو هر وخت ګوره موږ نه نوم غواړي مثال که نه نوم غواړي بیا هغه فایل پیدا کړو د غټه ستونزه لري زه غواړم چې دغه ستونزه حل شي چې راسن زه د ریفرش کلیک کوم څنګه دغه دا ماته خپل اضافه شي نو دې لپاره راځم کوم چې دا پراپرټي ده پراپرټي کې دلته ګوره د مختلف هغه دي سین کویري ده پرامپټ ده ګوره پرامپټ فایل نیم آن ریفرش هر وخت چې مثال ګوره ځکه دا مونږ دا غواړي ځکه دلته دا کلیک ده که دا کلیک لري کړو نو بیا مونږ نوم نه غواړي څنګه ریفرش کړو اتومات راځي بل ګوره ریفرش ایوري زه وخت ورکوم وخت ورته ټاکم مثال چې دا وخت ورته وټاکې مثلا دلته ورته ولیکه مثلا ورته 1 منټ ورکړې څو ثانیې ورکړې ګوره د شپېته نه ګوره فکر وکړئ شپېته منټه یو ساعت کې تقریبا دا موږ ته خپله ریفرش کېږي زه ورته مثال دلته وخت ورته کمې ورته وایي مثال 10 منټه 15 منټو کې ماته چې که 2 منټه 2 منټه وروسته ورته خپله ریفرش کوئ 2 منټه نو څنګه دا کلیک ریفرش 2 منټه چې ووځي بیا چې کې د خپله ریفرش کېږي اوس راځم ګوره دلته نوم دغه نه ما کلیک لري که که نه اوس راځه اوکې کومه اوس راځم چېرته بیا د نوټ پیډ پروګرام ته اوس ورته لیکمه ولی همسو لیکمه عثمان ټیپ وښیمه مثال ده 80,000 فرض کړه 80,000 دا چې کوم زه سیف کوم سیف
اوس راځم بیرته اکسل پروګرام دلته اضافه نشته اوس ګور څنګه چې ریفرش کوم ګوره ته مونږ کلیک لري که کنه ګوره که یو وي مثال یو ځای کې تغییر راغلی یو ریفرش به کلیک او که ډېر ځای تاسو تغییر راوستي بیا ریفرش آل به کلیک کوئ ریفرش آل کلیک کوم ګوره اوس ګوره نو موږ نه ونه غوښته کنه ځکه چې څه هغه موږ کلیک ته لري کړ او که چېرته یا زه مثال دغه شیان دا هم نه کوم مثلا دلته راځم ډېر کوم چې د خپل اتومات اضافه کېږي بیا راځم مثلا دا کلیک کوم ریفرش ده ګوره refresh data when opening the file هر وخت چې زه دغه فایل اوپن کوم مثال دا ماته شي که ریفرش کړي مثال خپله دې پکې اضافه شي دا زه کلیک کوم راځم دلته مثال د اکسل زه بندوم سیف راځم دلته مثال لیکم عثمان عمر لیکم عمر ګوره عمر مې ولیکم مثال ټیپ وهم لیکم شپېته زره د معاش ده یا راځم چې کومه سیف کومه سیف اوس څنګه چې زه خپل فایل ته راځم فایل چېرته دغه ورته دغه ګوره څنګه چې کوم موږ فایل اوپن کړو چې اتومات موږ ته څه ورغه هغه فایل هغه اپډیټ شو ریفرش هېڅ اړتیا نه وله نو دغسې موږ تاسو کو پروپرټي کې کولی شو مثال دې کې موږ تغیرات راولو بل دې کې چې دا هغه د ګوره نیو کویري ده ګوره چې دا ګوره دا ګیټ ان ایکسټرنل ده ګوره دې څخه هم ډاټا هم تاسو راوستئ دې څخه هم خو دا چیک دا چوکاټ کې راولي مثلا دا راځم دا ټول چیک کوم زه ډیلیټ کوم یس اوس راځم دلته هم ګوره ما پوښتنه کوي مثال اکسل پروګرام نه راولي کوم ډیټابیس ده نور سورس دی ګوره کمباین د مختلف ډیټاګانې دي ګوره مثال د تاسو کوم دی هغه څخه راولي مثلا دلته ورته وایم ماته د اکسل ګوره ګوره ایکس ایمیل د فرام ټیکسټ د کدا چې د کوم نوټ پیډ چې دغه نوټ پیډ نه راولي ډیټا زه درته ورته نه ماته شي کوم ځای نه راوله اکسل نه راولم ګوره وربوک نه په موږ اوس کوم وربوک نه مثال ته ته دغه ډیمو شي دغه وربوک نه ماته امپورټ کړه په دې چې موږ کلیک کوو اوس ګوره موږ ته پوښتنه کوي کوم هغه پکې راولي تاسو سر ډیمو د چې شی د مثال ګوره داسې اټینډنس دغه موږ شیټونه د ډېر دي که نه نو شیټ پوښتنه کوي تاسو چې شی ته غواړئ ځکه دې کې ډېر شي هغه دي که نه زه ورته وایم آی تھنک دا به صحیح دغه نور کې چې دي سیل د کوم دا دا به صحیح شیټ 1 ورته نه شیټ 1 ما دا که ګوره چې لوډ باندې چې کلیک کړي نو چیک کېږي ته لوډ کېږي اوس موږ ته ګوره چې شی کوو ګوره هماغه شیټ چې شکل دی موږ ته ګوره په کالم کې راوستی ګوره فلټر یې هم کړو ګوره هماغه شی ده تیار فلټر هر څه هغه سیسټم ګوره دلته دغې او دغې ترمنځ څه فرق و ډیټا کې دغې چې دا چې کې موږ ته کالم وایس راولي او هغه چې دا موږ ته سمپل یا عادي ډیټا موږ ته راولي لکه ساده په شکل کې او دا شی کې دا رقم موږ ته فلټر کوي هم دغه اوس راځم دا شیټ 1 که نه او دلته راځم دا شیټ 1 خو دلته شی کوم اضافه کوم مثلا دا ورته دا کابل نه ده دا ورته مې چې دا نورستان ده او د هغه سیستم یو لګ ده چې کوم سیف کوم اوس راځم بیرته خپل دغه جبل فایل ته وګوره هغه څه نه ده دلته هم ریفرش ووهئ نه شی کېږي ګوره اتومات ګوره یو لک سو دا هم ګوره نورستان ګوره اضافه شو دا رقم د تاسو چې کوئ ډیټا راوستلی شئ د بل ورکشیټ نه مثال بل هغه نوټ پیډ نه اکسس نه چې ډیټا ته راوستلی شئ بل دی کې چې دا کویري چې دا ګوره خدامو د ښه چې دا ډیټا تاسو کوم ځای نه راوستئ مثل کلیک ګوره هلته دا ګوره دا راوستئ مثل ګوره کوم هغه تاسو راوستي دغه ټول دلته راځي ګوره سیلري ده کوم شیان تاسو هغه راوستي ډیټاګانې او ټول دلته تاسو ته دا چې کوي ښایي ګوره کویري ده ګوره دا رقم تاسو دلته ښایي بل چې دا ګوره فرام ټیبل ده دا خو زه اوس موږ د بل ځای څخه راوستله زه اوس راځم دلته اصلا دغه ټول شی کوم زه دا ټول ډیلیټ وم delete entire columns چې دا به نور فارمولې سره وصل کېږي اوس راځم دلته یو مثلا دلته دا یو ټیبل ده دا زه راغلم هلته یې وړم کنټرول سی ما ایکس ووهه زه غواړم دغه ټیبل چې دا دغه لینک سي
خو چې شي همدغه ورکبوک کې چې دا مونږ کار کوم دغه ورکبوک کې بل ورکبوک نه ډېټا نه رالمه مخکې همدغه کې نور ورکبوکونه اخیسته که نه اوس همدغه هغه نه زه اخلم مثلا دا ټول دا سلیکټ کوم خو دا شی کوم دغه ډېټا سره بل ورک فرام ټیبل کوم دا مې هیډر لري که نه ورته لري اوس دا ګوره مونږ پوښتنه کوي ګوره اوس ګوره دا رقم در راغله دې کې کوم چینجز تاسو راولئ نه راولئ ګوره هماغه شی که دلته نه مثلا چینجز پکې زه نه راولم همدا صحیح ده دا شی کوم دا کلوز واخلم دا کلوز به ووهئ بیا لوي چې کوي کیپ به ووهئ کیپ چې ووهو نو دا شی کېږي ډېټا ګوره بل هغه ته وړي او دا شی ګوره لینکس ولا اوس ګوره دا ګوره کوئري کې هم درته تاسو ته ښیي کوم جنس اخیسته ګوره یې شیان ټول ورپکې راغله ګوره بیخي هغه فارمېټ یې ګوره چینج شو اوس راځم چې کومه د یو هغه کې زه چینجز راولم دا څه ټیبل 2 ده دا بل درانیزې کوم دته چې مثال خود ته معلوم شي اوس څلورم کې وکړه مثلا درته دا 15 نه ده دا ورته مثال 50 ده بیا راځم شپږمو دغه ده ولا 50 هم ده کنه اوس ګل ریفریش د کلیک کما ریفریش چې ګوره دا هم ګوره ټیبل چې دا هغه سره دا لینکس دې سره دې ټیبل څخه دا ټیبل شي شو لینکس و دا شهر مثال کې اضافه کو ریفریش خو دې کې هم اضافه کیږي په یو وربوک کې اول دغه چې دا مثال دلته کې چیرته مثال دا ګوره خپل موږ دا ټیبل ډیزاین هم موږ راولي کولای شي مثال دا ډیزاین او خو بل ډیزاین ورکوي دا ګوره مختلف هغه دي چې کوم تاسو پکې خوښي مثلا دا شی اپشن دام ته هم اضافه کړئ چې موږ نور ډیټا هم پکې تغییر راوستلی شو دا نور هغه د کوئري او دا ټول هغه شی دي اما فارمېټ شیان دي همدلته په دې هم اپلای کولی شئ بیا راځو ډیټا ده ریسورس هم لکه دغه د کوئري غوندې موږ ته ذرایع ښیي چې دغه تاسو کوم ځایونه دغه ډیټا راخیستې ده ګوره بل ګوره ولې یو ګوره ولې موږ ته ولې ګوره اکسل ګوره ډیمونه ما ډیټا راخیستې وه که نه ګوره ریسنټ ریسورس لږه موده مخکې کوم ډیټا کړې ده ګوره ډیمو د اکسل څخه ګوره دې نه مخکې چې ګوره د ګوره سیلري دا کوم یو ګوره ټي ایکس ټي دا شی نوټ پیډ هغه ده ایکسټنشن ده د هغې څخه دغه دواړو څخه موږ ډیټا شی وه دا راخیستې وله ریفریش هم ما دا وکړو چې مثال کوم موږ تاسو ریفریش کوو په کنیکشن هم دغه موږ ته ښیي د کوم کنیکشنونه تاسو مثال دلته راوړي ګوره ټیبل نه ټیبل 1 ټیبل 2 ګوره کنیکټ کړی ده ریموف کوئ پروپرټي دې څخه هم نشو موږ پروپرټي ته هم تللی شو د کنیکشن د واسطې څخه یو کنیکشن موږ ډیلیټ کولی هم شو ریموف کولی هم شو او ریفریش کولی هم شو د دې څخه بله دې کې چې دا پروپرټي خو اوس ولادي کې چې ایډیټ لینک کله چې موږ یو آبجیکټ دلته راولو او غواړو دغه آبجیکټ کې موږ آبجیکټ ته موږ چې کوو لینک ورکړو مثلا څنګه راځم دلته هوم ته انسرټ ټیب ته راځم ټیکسټ چې کوم آبجیکټ یو آبجیکټ دلته زه راولم مثلا دې ځای څخه راغلی دلته نه ګوره کریټ فرام فایل ده مثال دلته ورته وایم براوس ته زه مثال د کوم یو هغه راولئ دلته وایم دا ډیسکټاپ کې چیز په نوم ډیمو په نوم د انسرټ لینک یې ګوره لینک ټو فایل ته لینک هم ورکړه اوس دلته چې کې ګوره موږ ته دې ګوره د هغه په شکل کې راغی اوس که چېرته مثال د یو کې زه اوس دلته چې کو ګوره اوس ګوره ډیټا ټیب ته دا ګوره ایډیټ لینک ګوره فعال شو اټومیټ کې که مینول که اټومیټ څه خپله پکې هغه لینک اضافه کېږي او که نه مینول کې چې تاسو کلیک کوئ بیا بل د شی کوئ دغه به کلیک کوئ اپډیټ به کلیک کوئ بیا اوس ما اپډیټ کلیک ورته مینولي کوم اټومیټ چې د خپل اټومیټ شی کې لینک کېږي مثلا زه راځم بېرته د ډیمو ته ډیمو نورستان به ځای لیکم پوسټ لیکم او دا ورته وایم یو لک شو دا زه شی کوم سیو کوم راځم چېرته بیا د ډیټا ته ګوره دلته ګوره هغه شوی نه ده لا ځکه چې موږ هلته لینک هغه کړی ده اوس راځم مثال ایډیټ ته اوس دلته ګوره
تیمه چې کلیک کې مثال ګوره هغه کېږي مثال دا او که مینوال مثال کلیک کوي بیا اپډیټ کلیک کړو دا رقم اپډیټ سورس کوم سورس نه تاسو اخیستی دا اوپن دا بریک دا لینک دی ته ماته نه ماته دا چې کېږي دغه مین هغه کېږي اپډیټ کېږي چیک سټیټس مثال سټیټس چیک کوي د چیک کو لینک داسې ورکړو موږ اپډیټ کولی هم شو بره سورټ خو دا شیان خو مو ویلې مثال فلټر هم دغه سورټ هم ویل فلټر هم کوم سره کوم یو شی مو فلټر کوو سورټ کوي از هم دغه چې کوم زه انټایرو ساده ډول چې کوم زه رټیپ کې ولاړ شو نو کوم ساده دی لکه دا هغه د دې څه نه ټول چې کوو ډیلیټ دی کوو انټایرو اوس فلټر سورټ موږ هم کوم سورټ کوو مثال دا خو موږ لکه دا مثال دا ټول سلیکټ کې سورټ کوي چې کې نه کې مثال دا غل لپاره دا موږ تاسو مخکې هم لوستلی ولې لکه ګوره سورټ A to Z مثال کوم سورټ کې ګور لږ پوښتنه کوي مثال کوم یو تاسو غواړئ مثال کې سورټ کوي مثال ورته وایم آیټم وایز کلر رنګ شی لري که نه کنډیشن شی لري که نه ورته A to Z کړه ګوره لیپټاپ یو خواصو ګوره سکرین ټو بله خواصو ګوره دا رقم سورټ کولی شئ دا فلټر هم موږ تاسو ولوسته چې سره کنټینټ فلټر کوو کنټرول Z وخم بیرته راځم دلته دا فلټر هم لوستلی دی موږ تاسو ګوره فلټر دا رقم فلټر هم ورکولی شي مثال وایز ډیټا لیپټاپ ډیټا ماته شو کړه په لیپټاپ ډیټا کې مثال د کومې کمپنۍ شو کې مثال د لیپټاپ ډیټا کې دا رقم ته مثال ورته وایم په ایسټ ډیټا ماته ویل شو کړه څومره خرڅ شوي دا رقم ته تاسو فلټر هم کولی شئ اوس په دې کې یو بل شی او دا رقم دا کلیر هم ولوستم مثال کلیر دا ټول مثال کلیر کړه ګوره ریپلی هغه بیا ما رقم ته کېږي اوس په دې کې بل شي دی چې اډوانس فلټر څنګه دا خو ګوره دغه لینکونه ګوره موږ تاسو ته هلته مثال کلیک کوه بیا کلیک لرې کوه ډیټا موږ سره ډېرې موږ ډېر زیات په عذاب وي دا خو نومونه کم وو ځکه موږ نوم په عذاب نه ګورلو که چېرته فرض کړل دا نومونه موږ سره زښت زیات وي مثال هغه وخت کې به د دغه ډیټا موږ کومه سې راولو مثال غواړم یو نوم ولیکم زه خپل اتومات ډیټا چې سي ټوله ماته راشي نو دې لپاره موږ چې کوو اډوانس فلټر استعمالوو څنګه مثلا دا زه کاپي کوم دا یې نومونه شیانې دا به راولم دغلته به پیسټ کړم دلته لږ نږدې شي موږ تاسو ته معلوم سي بیا راځم چېرته اوس دا خو اوس مثلا بیا دا کاپي ختمه کړم اوس اډوانس فلټر چې کوو موږ دې کې صرف نوم شیان راولو بس نور هېڅ شی هم پکې نه راولو صرف نوم لیکم نو ماته د خپل دې لپاره موږ شی کوو نو اول چېرته ځو موږ ویو ده ویو کې چې کوو میکرو ریکارډ میکرو کلیک کوو شارټکټ کی ورکړئ که نور ټایم شارټکټ کی ورکوم کې کلیک د ډسکرپشن ورکړئ که ورکوي که نه مې ورکوه چې لپاره تاسو دغه میکرو کړې ده آن کړې هغې لپاره تاسو دا کوئ مثلا دا اوکې کوم اوس ریکارډ چې موږ میکرو دې موږ چې شوه ریکارډینګ شروع شو راځم بیا دا ډیټا دې کوم اډوانس فلټر باندې کلیک کوم ګوره سلیکټ رینج دا رینج خپله ټاکي که چېرته مثال تاسو وګورئ رینج پوره ټاکل شوی نه نو چې کې تاسو کولی شئ خپله هم وټاکئ لکه مثلا ګوره دا رینج ګوره بیا خپله هغه رینج ګوره څومره چې ډیټا یې تاسو ډېر راټول شی کوئ کلیک یې کوئ سلیکټ یې کوئ کرایټیریا کومه کرایټیریا تاسو پیدا کړي دغه کرایټیریا چې ما ورکړې دغه ماده پیدا کړي بل چې دا ګوره فلټر ټو د لیست همدلته فلټر شیان چې که نه ورته نه کاپي که بل چېرته کاپي که مثلا زه ورته وایم دغسې نه دلته را کاپي که ټول د کاپي که دا شی که اوکې ګوره ډیټا دلته ټوله راغله ده اوس راځم چې دا مایکرو چې دا بیرته سټاپ کوم نو راځم ویو ته ویو کې چې کوم دلته سټاپ مایکرو اوس که چېرته دلته څه ولیکم مثلا دلته لیکم یوازې او چې لیکم عدنان لیکم عدنان دا څنګه چې دلته کوم دا کنټرول کې ووښم نو ما چې کې د عدنان ډیټا یې ګور ټوله ماته شو کړله ګور عدنان 2000 راغلی ده دا رقم ته مثال کو فلټر کوم مثال ورته وایم یا د عدنان پیدا کړ خو د نګرهار پیدا کړ عدنان راته مثال کنټرول کې ګوره بیا دې د نګرهارې پیدا کړله بېرته مثال عادي ډیټا راولې ده بېرته ټول پاک کړه بیا چې کنټرول کې ټول ډیټا راځي
پور اټون فلټر ورته صرف یو ځل د موږ نوم لیکو نو خپل ټا راځي فلټر چې کوم تاسو مخکې کوو کاندام سره ته کلیک کوو بیا غته لري کوو هغه موږ د ډیر زیات زحمت او دا اټون فلټر ایکسل پروګرام کوس د کته نه راغلی دا چې دې کې موږ تاسو ډیر اسانه طریقې سره یو نوم پیدا کوو اوس که چیرته زه مثال دم سات هغه هم نه وخمه مثال دا کنټرول وخم ماستر کوي زه غواړم چې یو پیدا کړم چې مثال یو بټن غوښنه ماته ځان ته جوړوم نو راځم چیرته دم سات کلیک نه کوم فایل ګوره فایل ټیب کې مثال دا زم مور کې شت آپشن کې د شي کو کسٹمایز ریبن باندې کلیک کوو د شي ډیولپر په نوم باندې یو ټیب اضافه کوو ګور ډیلیور په نوم باندې اضافه شو نو د شکل چې موږ راغلو د انسرټ کې چې کوو دا ګوره او بټن ورته جوړو مثلا دا غلطه زه کنټرول بټن نه واخلم میکرو ډېرې میکرو ورته پیدا کېدل چې د یو میکرو دا کنه یو دانه ما یو نه جوړ کړم دا نه باندې کلیک کړم ګوره راغی اوس زه دلته نوم هم چینج کولی شم مثلا دا زه پاکوم ټول لیکم اوکې انګلیسي تاسو کنټرول مثلا لیکم لټون یا سرچ اچھا تاسو لیکئ مثلا وصل تاسو لیکم زه ادنان بیا لیکم اوس ګور دم څه زغه نه وخم کنه کنده بټنه اوس چې کومه شارټ کټ کی چې دا کنټرول کې نه دا لټون کلیک وره اتومات ادنان راوس دا رکنده مثال بل نوم راولې بل نوم آسانه ځای بټنه جوړه کی مثلا صرف کلیک کوي بیرته ورته مومي ډیټا دې ماته راسي دا ګوره د ادنان نوم بیرته لري کومه یا لټون وخم ګوره ټول ډیټا راغله نو اډوانس فلټر چې ډیر ښه فیچرز لري دغه لپاره تاسو کار ډیر زیات ادا اسانه کوي پھر اعظم ډیټا ټایپ کې بل دا کنورټ ټو ټیکسټ دا چې مثلا وخت موږ ډیر ځای نشي ماده لپاره تیار پاره کې جوړ کړی تاسو لیکلي چې مثلا موږ تاسو وخت ځای نشي نو اعظم دلته ګوره دیو مندرېګه ما دا ګور چې موږ کاما باندې ګوره شي کله نمونه سپریټ کړی مثلا تاسو یو چانه کچې ته ډیټا تاسو وې یا کوڅه چې شي کلمونه جوړ کړم هغه تاسو مثلا په واتساپ کې یو شی لیک تاسو را لګا تاسو د پیج کې یو خانه کې ټول راغی نو دا غوړ د خپل نمونه ته هر خپل کالم ته ووري دما کلیک کوم ګوره ما کلیک دا چې فکسډ کالم یو هغه کې ټول راغونډي زه ته نه خپل دغه ګوره ډیلیمیټډ دغه تاسو راته دما چې کوم نیکسټ کلیک کوم اوس دا خو چې تقسیم شوی ده دا ګوره مونږ په کاما باندې کړی ده ول ټیب د ګورل ته ګوره صحیح نه خي ګوره بس اندازه کلیک دی نه ټیب نه کلیک لري کوم مثال کوم کاما ګوره کاما څنګه کاما کلیک کوم ځکه چې دا په کاما باندې ډیوټ شوی دي اتوماتیک ګوره ارو بیر ولا غو مثال دا ګوره سب نیکسټ کوي او دا شی کې فینیش ګوره هر یو ګوره خپل کالم ته ګوره لاړ ګوره آی ډی خپل امپلای آی ډی خپل غته نه خپل غته کنټراکټ او سیلری دا رقم ته هر خپل کالم ته لاړ لازم دی بل دا بیا ټیکسټ ټو کالم بیا دا کلیک کوم ډیلیمیټډ نیکسټ ګوره دې ګوره خط خطونه ګوره پیرانه غلل دا ځکه چې دا موږ چې باندې کړی دا سپیس باندې کړی دا څنګه سپیس باندې کلیک کوم ګوره هر یو ګوره بیر راغی نیکسټ کلیک او فینیش دا ګوره هر یو ګوره خپل کالم ته ګوره راغله پیر ازم ګوره سیمی کالم باندې موږ کړی دا نیکسټ ولر کوم فایل تاسو ټول هغه تاسو کولای شئ نیکسټ اوس ګوره دا مثلا کلیک لري کوم څنګه سیمو کالم باندې کلیک کما ګوره اتومات شې سو ګوره کوم تر راغی خانه خاص تیار موږ ته بیل ما کلیک او فینیش هلو چې سو خپل کالم ته واړو دغه دا ټیکسټ کالم دا بل دی کې مهم هغه کوم موضوع چې زما موضوع ډیره زیاته خوښیږي هغه دی کې چې دا فلش فیل ده فلش فیل چې دا زموږ کار ځخ زیات اسانه کړی ده دا راځم اوس که چېرته تاسو اوس یو موږ ځینې فارمولې لرو چې اپ از ایکول اپر کیس ته بیا مثلا کالم کې بیا هغه سلیکټ کې که تا ته مثلا دفتر کې ووایي چې بغیر فارمولې نه دغه نومونه ماته شی که په غټو حروف یې ولیکه دا ګور په واړه دي نو اولنی نوم به شی کې په خپله به غټ ولیکو مثال نان سپیس زه ګوره دا اولنی نوم چې ته ګوره خپله مو ولیکو اوس که چېرته دلته لاندې ودرېږم یا مثال داسې هم کېږي کنټرول کې ووهو یا سلیکشن هلته وسو
مثلا دا ټول شی کوم ورته ټاکم دا رقم ته کنټرول کې چې وخم کنټرول زد ها نو شی کو کلیر آل وکړو پور یو هم دا رقم د کدام چې ټول یو نوم ولیکه یو ځل دی او بل د چې ورته وخی مثال ډیټا ټایپ کې چې فلاش فیل یا کنټرول هغه چې وخی هم راځي کنټرول کې پور یو نوم ولیکه نو ټول چې څه ګوره خپل دا رقم ته ګوره غټ غټ راغی ګوره اوس لور کې نو نه په غټ دي اوس که چې ماته په واړه کې سبیو نوم سره وړه کې لیکم نوم خو سپلنګ ډېر فکر کوي چې د سپلنګ غلطه مو لیکو نو بیا د شی کې دا فارمولا شیان دا کار نه کوي ټول دا رقم سلیکټ کوم د کیبورډ څخه شارټ کټ کې هم ست د کنټرول کې چې وخی مثلا غلطه راځي نه کوي خو کنټرول شارټ کې چې دا کنټرول کې د مثال هم تاسو کولای شئ هم استعمال کړئ که مثلا ټول دا رقم د سلیکټ کوم اعظم ډیټا ټایپ ته ډیټا ټایپ کې چې دا فلاش فیل ګوره کنټرول ای څنګه کوشش کوم دغه دا ټول ما سلیکټ کړل کنټرول ای کلیک کوم ګوره اتومات چې ټول پوره کې راغی اوس پراپر چې دا لکه څنګه چې لیکل شوی دا رقم دا ټول وړ کې سپې ته غواړم دغه ازینو وخت خیال کړی ښه یو شی ډېر متوجه اوسئ چې کچې ته مثال یو نوم تاسو دا ورکړئ هغه پیدا نه کړي کمانډ تاسو کوم کمانډ ورکړئ هغه پیدا نه کړو نو کولای تاسو د مثال په درې نومونه ولیکئ بیا تاسو کمانډ ورکړئ مثلا د لازم ګوره اوس ولیکم پراپر چې دا پراپر هغه ده دلته په غټه ولیکل دي یو غټ یو څه سنټنس ده کنه نام مثال لیکم زي اوس دلته هم درې د اسم صدر اعظم ټول سره کوم کنټرول ای ګوره ټول ګوره پراپر ګوره ولې حرف غټ بیا نور بیا دویم نوم کې بیا اول حرف غټ نو وړه کې مې ګوره متي ولا وګوره راکم اوس که چیرته مثال ماته چې نه زه سوګو چې نه دا پورا پراپر نه پورا نوم ده کنه تخلص سره ده ویا زه د یو نوم یې ما اولنې نوم په کار ده مثلا ادمان ځان په کار ده هغه تخلص مې په کار نه ده دا رقم دي نور هم ټول مثال د ګوره ادنان ګوره یو حرف چې ولیکو او فلاش فیل کلیک ګوره اتومات ګوره د هر نور نومو ته اړتیا سره څومره کسب نمونه یا څومره نمونه ټول خپل شي کې اتومات ګوره دا رقم ته راځي ګوره ادنان ګوره ثاني ځای پرې خو ته ادنان متي الله ثاني ځای ګوره وځي متي الله راغی خلیل احمد ځای وځ ګوره خلیل راغی دا رقم د څوګر ته وایي چې دغه پروپر نوم چې دغه شی کا به دي چې کا د تخلص نوم یې د ماته بیل ولیکه دا نوم په یو د ټول یو کالم کې ماته بیل کالم کې راغله مثلا لیکم ستانیک ځای کوریو مې خو سپلنګ ډېر ځای کړل نو سپلنګ غلط ولیکنو تاسو دا کمانډ کار نه کې ټول اساس سلیکټ کوم او کنټرول ای د کیبورډ څخه ور ټول وځي چې کوره تخلص یې ګوره راوستل دا رقم ته چیرته مثال تو غواړې مثال یو کس سره مستر هم ولیکې مستر ارنان مستر امتی الله دا رقم لري کنه مثلا زه لیکم ام آر ډاټ نه دا ولې نو موږ دې فکر کوو چې اونلاین غلط ولیکې څنګه ټول غلط راځي مثلا دا ټول سلیکټ کوم او فلاش فیل ګوره شی څو اره سره شی څو ګوره خپل نوم راغی که چیرته ایج مختلف وګڼو چې د سر ایج هم راوله مثلا څنګه مثلا دا 22 کلن دا 23 کلن دا رقم ته مثال 50 کلن دا 22 دا 15 دا 28 دا 20 9 10 15 مثلا
دغه نوم کې خپله مخکې ما فکر سوی نه ده دا ګوره شی ګوره موږ اولیا نوم غلط لیکلی ځکه ټول موږ غلط راوستل دا چې کوم ډیلیټ وم په فکر نه و دې ته مثلا لیکم MR ډاټ عادلان ګوره چې یو حرف تاسو غلط ولیکئ اولیا نو ټول چې کېږي ټول غلط راځي فلاش فیل ګوره دا رقم ګوره اولیا نوم ګوره حرف ما غلط ولیکو ټول مخه نه غلط راوستل دا رقم در کولی شي مثال دا ما ځکه درته وایم چې دم ساده چې دا اولنی سپیلنګ اولنی مثال اولنی کارونه دویمي کې مثال هم هغه کې چې دا او سپیلنګ دی اولنی سې ولیکئ نو تر اخره پورې د خپله تاسو تاسو کمانډ ورکړئ نو د خپله کار کوي مثلا 15 ده دا ده 15 ده دا ده 11 ده او دا ده 40 کلن ده مثلا دا ده 28 کلن اوس نوم څه غواړه دغه ایج سره نوم سره ایج هم راځي مثلا لیکم ګوره دا غلط ولیکم بیا غلط دی بیا ګوره کار نه کوي دا نه سپینه ته بیا ونې ډېر زیات فکر کوئ عدنان از 22 year old ټوله سلیکټ کوم کنټرول ای ګوره مته ګوره Adnan is 22 years old Matiola is 23 years old Khalid is 50 years old ګوره دا رقم دا ګوره چې کوي صرف یو کمانډ ورکړه نو چیک هر څه ګوره خپله وکړل نو دا دې کمانډ کمال ده بل چې دا ریموو ډوپلیکیټ که چېرته مثال دا مخکې هم تاسو ویلي که چېرته مثال موږ تاسو پیرول باندې کار کوو ماسټر پیرول یو پیرول یو ماسټر پیرول ده ماسټر پیرول کې داسې ځینې مثال ځینې کسان دي موږ 2 ځای معاش ورکوو هلته هم پیرول کوو دلته هم پیرول کوو ده او دغه نوم چې ده تکراریږي نو غواړم دغه تکراري مثلا کوم تکرار سوی نو هغه شی کېږي هغه ډیلیټ کېږي دا په دې باندې هم اپلای کېږي او بل چې دا په آی ډي باندې هم اپلای کېږي لکه مثلا اپلای که چې تاسو ما سره چې نشته ده امپلای آی ډي وي دغه آی ډي اکثر آی ډي باندې اکثره یو نوم وي آی ډي باندې 2 نومونه نشي راتلی هغه آی ډي باندې هم تاسو دا شی اپلای کولی شئ مثلا زه دلته دا شی کوم یو کالم اضافه کوم مثلا دا لیکم امپلای آی ډي دا په آی ډي باندې ښه تطبیق کېږي ځکه چې مثال د آی ډي باندې موږ دا ښه تطبیق کولی شو مثلا ای بي سي لیکم فکر ای بي سي کمپنۍ نوم ده مثلا 01 بل دا مثال ای بي سي 02 دا خو اوس موږ په ردیف باندې راوستل فرض که مثلا دا بې ردیفه دي مثلا دا دلته یو دغه نومونه ګوره دا ګوره ډبل راغلی د 3 مثلا دغلته ګوره دا 16 چې ده دا فرض که مثال دا ګوره موږ د نوم 2 ځلي راغلی آی ډي سره که نه مثلا دا 2 ده 02 دا موږ چې دا ډوپلیکیټ دغه باندې موږ اپلای کوو په نوم باندې هم اپلای کوو نو اکثره دا نومونه مثال یو نوم یې ځکه تخلصونه یې بیا دغه توپیر کوي ځینې اکثره کسان په یو نوم باندې هم ځینې وختې دا ډوپلیکیټ مثال ریموو ډوپلیکیټ ویز هم دغه باندې کې ایکسټینډ سلیکشن که سلیکشن باندې کوي ورته هم سلیکشن یې کوه دا ټول ډیټا باندې کوي د ډیټا کښتونه کې کوم ته ما کوي ورته مې یو باندې مه راوله وایي دغه کومه آی ډي چې ده دغه باندې راوله اپلای آی ډي چې ده او دا اوکې کوم ګوره 2 دانې ول که نه ګوره دواړه ګوره ریموو کړل ګوره اوکې کې ګوره دواړه چې ګوره ریموو شول دغه ډوپلیکیټ دغه لپاره استعمالېږي بل چې دا ډیټا وریډیشن چې دا هم ډېره غټه موضوع ده دا که اوس دغه ویډیو کې زموږ کار کوو موږ وخت ډېر نیسي دا ویډیو هم غټېږي دا بالخصه په راتلونکي ویډیو کې به دا تکرار کوو بل دا کنسولیډیټ څه معنی کنسولیډیټ موږ چې یو ډیټا کې کار کوو او هغه ډیټا چې ده موږ غواړو مثال د هغوی څو کال د څو میاشتو یا هم دا رقم د کلونه یي یا کوارټر یي مثال د یو آیټم موږ خاصله ومعلومو چې دغه مثال دغه 4 میاشتو کې یا 6 میاشتو کې یو کال کې یا د 2-3 کالو کې موږ یو آیټم څومره خرڅ کړی ده کومه کمپنۍ جنس مو ډېر خرڅ کړی ده کومه کمپنۍ جنس مو کم خرڅ کړی ده هغه ډیټا خو موږ سره یي که نه نو دا رقم دغه ډیټا ما تاسو په اسانۍ باندې دا اپلای کولی شئ په دلته ما کنسولیډیټ چې ده تاسو ته
یو هغه راوړی ده لکه موس د یو کمپنۍ ما راوړی فرض که تاسو نورې کمپنیانې هم وي هغه نور کمپنیان لیست دلته ولیکئ بیا د هر یو کمپنۍ تاسو خرڅلاو چې معلوموي هغه تاسو په اسانۍ توګه تاسو معلومولی شئ لکه څنګه زه راځم دغه شی کوم دا ټول راځم دلته کلیر دا ټول کلیر کوم اوس راځم دلته غواړم دغه شیان دغه 3 کالو هغه د ګوره یو 2023 سیل ریپورټ 2023 کال ده او 2015 دوه دغه 3 کالونو کې مثال ما دغه موس او د موس یا سونی کمپنۍ څومره جنس خرڅ کړی ده په یو شی بیا ډېر فکر وي که چې دا رقم راپور تاسو جوړوئ دغه نومونه باید ښکته پورته نه شي ځکه چې تاسو ټول ډیټا هم ګډوډه کوي د دې لپاره که چېرته مثال یو اټم تاسو بیخي خرڅ کړی هم نه وي نوم یې مثال او دې میاشت او دلته سره شته دلته سره دلته سره نشته دلته صفر ولیکئ خو هغه اټم نوم به لیکئ ځکه چې بیا نومونه ګډوډ کېږي نو راځم دلته درېږم یو غواړم دغه 3 کالو هغه معلومه کړم دې کې چیک وځي کوم ګوره ښه که چې دا مخکنی دستاویز مخکنی به شی کوي ډیلیټ به کوي ځکه چې دا مثال که دا نور ټول سره وصلې دا ګوره مخکې ما سره و مثال هغه ما ډیلیټ کړل اوس دلته دغه ګوره پوښتنه کې دغه 3 کالو کاونټ معلومه چې څومره څه خرڅ شوي دي دا رقم د اوریج معلومه میکسیمم څومره خرڅ شوی دا کوم یو جنس په 3 کالو کې کوم کال کې ډېر خرڅ شوی دا کوم کال کې کم خرڅ شوی دا دا رقم ضربوي دا مختلف تاسو چې کوئ دغه فرمولې په اپلای کولی شئ زه ورته نه ماته سم یې کړه شیشه سم کړه دغه 3 کالو زه غواړم دا ټول هغه کړم اوس ګودې که چېرته مثال زه دلته مثال کنسولیډیټ مثال دلته شیشه کوم دغه یو خانې باندې کلیک کوم دا بیا ورته وایم مثال دا چې کوم اډ کوم بیا راځم دا مثال پاکوم بیا راځم دې بل هغه باندې کلیک کوم دې سیل باندې دا م شو ګوره بیا دا شی کوم اډ کوم بیا راځم دا شی کوم دا پاکوم دې دریم کال هم هغه کوم دې دریم کال هم چې کوم دا رقم ته اډ کوم دا اوکې اوکې مې کوم ګوره اوس دا یو آی تھنک دا آپشن دا الی کړی و اوس ګوره دا راغی نو تاسو چې کوئ اول به دې لپاره ګوزه کنټرول وخت اول دې لپاره به چې کوي د هغه ځای به جوړ کړئ لکه دا رقم ته ګوره زه کوم کنټرول سی سم دغه درې ځکه یې مخکې تاسو بیا دا چې کوئ دلته بیا دا هغه کې کنسولیټیټ کړئ کلیک کوم مثال چې کوم ورته دا سم کرا ده ګوره موز دا ګوره ښه اوس دغه د ګوره موز دا سونی کمپنۍ ده سو 10000 په یو مثال 23 کال کې مو خرڅ کړی ده 23 کال کې 2000 خرڅ کړی چې دا شو 15000 او 15000 مو 2015 کال کې دا موضوع نه خرڅ کړی سونی کمپنۍ سو 50000 ګوره مونږ ته ګوره هغه سیل ګوره شو کو ګوره هغه سیل چې سو مونږ ته ګوره دا رقم ته راغی او که چېرته زه وغواړم چې مثال دغه 3 کالو مثال ماته دغه اوس دا ډیټا بیله بیله ده که دغه 3 کالو ډیټا ماته په یو ځای کې شو کړي راکړه دغه یو ځای کې چې څنګ په څنګ راوړي دا مثال د هر یو کې بیله بیل ده که نه دا ګوټ یې ځای م نیولی او ته ماته په یو ځای کې ټول ډیټا راوړي څنګه راځم دلته درېږم دا ګوټ ټول پاکوم دا ډیلیټ بیا راځم چېرته کنسولیډیټ دا کنسولیډیټ کې دلته شی کوم ورته هلته ګوره top to row ګوره ګوره 2023 مثال د وی آر پی ولیکي مثال ګوره دا رقم د 2023 بیا تاسو راپور خپله سره ډیزاین ورته جوړولی شئ مثال رنګ ورکوئ دا رقم داسې مختلف تاسو دې کې بیا راپور شیان جوړولی شئ دا ګوره یا مثال دغه رنګ چې دغه کوم رنګ چې مثال د هغه کړی ګوره د لپاره بیا مونږ چې کوو فلش فیل چې ده پینټر فارمیټ چې د لپاره مونږ ډېر ښه یوز کولی شو ګوره مثال دې کې درېږم دا هم پینټر فارمیټ ګورې سکو ګوره ښه دا ګوره بیا خواته راغی مثلا ورته دغه ټول دا رقم ده ګوره دا رقم مثال ډیزاین اوس ډیزاین زه جوړ کړم وخت ډېر نیسي نه غواړم چې تاسو وخت ضایع شي ښه خیر اوس پریکټیکل کار چې پریکټیکل تاسو مې زده کوئ او تاسو سره ښه راځي ګوره دا رقم ته تاسو مثال د ډیزاین جوړولی شئ مثال دا ګوره دغه ده
دا کلیک کې ګوره دا کوم چوکاټ هم ورکړو ګوره دا کوم تاسو یو کوی راپور به جوړولی شئ بل په کنسولیډیټ کې موږ تاسو یو بل کار هم کولی شو چې هغه دا زه ټول شی کوم دا ټول کلیر کوم اوس خو دا موږ یو خانه د سیل ته واچو که چېرته موږ مکمل ډیټا هم دې کې سلیکټ کولی هو شو هغه بیا راپور کې هم لږ تغییر راځي مثلا څنګه اعظم کنسولیډیټ ته بیا ډیټا ټیب کې کنسولیډیټ دا شی کوم دا ټول شی دا یو خانه به هم یو خانه ما کړې وه که نه یو کالم دا ټول شی کوم ډیلیټ کوم اوس ورته وایم دا هم سم که راته چې شی سم که مثلا زه راځم بېرته د اوني هغه ته ګوره اولني چې کوم ټول دغسې ډیټا ټول سلیکټ کوم ګوره مخکې بیا زه ګوره داسې سلیکټ کړی و که نه مخکې اوس ورته دا ټول ډیټا سلیکټ کړی 2023 ټول ډیټا مې سلیکټ کړله دا شی کوم اډ مې که همدا رقم زه راځم دا شی کوم دا کلیر کوم سوري کنسولیډیټ هغه دواړه پاتې شي یو غلط ټکي دا هم ورته فنکشن به ول فنکشن ورته ټاکم ته دا شی که سم کې چې سم کړه 2023 کال ټول ډیټا مې سلیکټ کړله بیا راځم دا شی کوم اډ کوم بیا راځم دا پاکوم بیا زه ورته وایم 2023 هم ټول ډیټا ګوره ټول مکمل ډیټا مې سلیکټ کړه مخکې بیا یو کالم سلیکټ کړه دا هم 800 بیا دې کې دا هم شی کومه دا پاکه نه کې هم دا رقم تاسو هم داسې کولی شئ مثلا ګوره ډایرکټ خپله هم دا پاکېږي مثلا دا رقم دا هم ټول سلیکټ مې کړله اوس او دا هم اډ مې کړه دا درې هغه څو اوس که چېرته ګوره دا ټاپ ګوره دا مثال زه نه کلیک کوم مثلا دا کلیک کوم ګوره دا رقم ډیټا ګوره خالص ډیټا راغله ګوره نومونه شیانې رانغلله بیا تاسو کولی شئ مثال داسې ډیټا راغله مثال دغلته د یو هغه دا رقم د کاپي کې ټول کنټرول سی یو دوه درې کالم دغلته مثال دا رقم ته ګوره ډیټا ورته نور د هغه فارمیټ شیان درته جوړ کړي داسې هم کولی شئ داسې کنټرول زیډ وکړم بیا بل دا پورې دې جوړو بیا مثال کنسولیډیټ ګوره مخکې یو نو اوس رو ګوره ټاپ رو پکې تکرار کړه ټاپ دا کالم چې دا ټایټل دا تکرار کړه ګوره پکې راغلی پکې راغلی تاسو چې کوئ یا زه دا رقم کاپي کوئ کنټرول سی او د کنټرول وي پیسټ ګوره دا رقم د هم تاسو کولی شئ مثال داسې هم نه کوم دا خو د هغه جوړ سو بل به دې کې چې لکه چېرته موږ ته وغواړي دغه مثلا په دغه درې ولې هغه کې هر یو ځلوخواوې کې که نه څومره موږ سیل کړی ده نو دې لپاره دغه زه چې کوم ګوره لیفټ کالم دا به کلیک کړو او دا اوکې کړو ګوره سرلار ګوره ریجن ده ګوره ایست کې مثلا موږ څومره خریداري کړې ده دومره ګوره همدارنګه بل کې موږ څومره کړې ده مثال ساوت کې جنوب کې نارت کې شمال کې ویسټ لویدیځ کې دا ګوره دا موږ که سم کې هم ګوره موږ ته تاسو ته په اساني ګوره آیا دا ډیټا صحیح ده که نه دا ګوره ایست ده 1,01,000 بیا سم کومې دا د 2023 کال بیا سم 2023 کال اوس دا چې زه سم کوم دا د درې واړه ګوره اخوال ډیټا لاړه ګوره سوسو سرو لکه 80,000 سوسو ګوره سرو لکه 80,000 نو په دا رقم دا مونږ کنسولیډیټ شی کولی شو او دا رقم مونږ دې اورج شیان هم کاږلی شو بس هم دا ټول شی کوم دا ټول څه کلیر آل کومې مثلا مخکې هغه اپشن ما ته ویلې کنسولیډ دا هغه لري چې مثال نور فنکشن د اړتیا نشته ګوره مثال ورته هم اورج راته وکاږه ګوره دغه څو کالو مثال ګوره دغه د کال اورج مونږ ته وکاږه دا رقم ده که چې جنس اورج هم کاږي دلته مو کالم هغه کړی و اصل دا درې کومه دا ګوره د کال اورج کال په څومره روپۍ د یو کمپنۍ کې مونږ سیل کړی ده دا ورته لري کوم ورته ماته د جنس باره کې اورج وکاږه کال کې مثال دغه کوم جنس ګوره مونږ څومره کړی ده ګوره دغه تیار ګوره نومونه مخامخ دلته کولی شي کاپي کړي درته راوړي او که د کال معلومه وای مثال د کال کې مثال دغه موسم په کال کې تقریبا په 3 کالو کې په 60 څومره مونږ کړی ده دا ګوره اورج کالم
سلوخا مثلا په شمال کې مثلا په درې کالو کې مثلا جلال آباد لغمان نورستان دغه کې څومره جنس خرڅ کړی ده ګوره صرف کلیک یو کلیک یې ګوره اتوما درته لیکي ګوره ایست همدغه ولایتونه دي نو دا رقم تاسو کولی شئ دې اورچ هم وکاږئ مکزیمم یې مثال ته راکاږئ مکزیمم یې هم راکاږلی سي مثلا دا بیا زه ډیلیټ وم کنسولیډیټ ګوره مکزیمم د ټاپ رو ګوره 15,000 مثلا پوره دغه په 2015 کال کې راغلی دی دا شی کې موږ غټ پکې دا رقم مختلف فارمولې تاسو پکې استعمالولی شئ ازم دا کنټرول زیډ هم دا ډیا کومه بل دا وات اف انالایسس سینیریو چې دا هم تقریبا همدغه دی هغه کنسولیډیټ غوندې ده خو دا شی لږ توپیر کوي کنسولیډیټ چې دا موږ په ما یو شیټ کې چې کوم شیټ کې موږ ولاړ یو هغې کې موږ کار کوو او دا سینیریو چې دا موږ کولی شو په مختلفو شیټونو کې موږ کار وکړو لکه مختلف شیټونه چې کو ډیټا راخیستلی شو مثلا څنګه دلته ما تیار شیټونه ګوره بیل کړي دي شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 اوس راځم دلته شی کومه درېږمه اوس چې دا زما مثال اول راځم ښه سینیریو کې دلته شی کو اډ کوو مثلا اول وګورو چې کومه میاشت خو پکې سته که نسته ده اول دا زه کلیک کوم چې آیا دا ګورې هغه دا ډیلیټ کړم ځکه چې دا موږ ته بیا ستونزه جوړوي اوس اول راځم دا ده شیټ 1 مثال 2023 کال چې ده مثال وټ اف سینیریو باندې ما کلیک کوم او دا اډ کوم فرض کړئ دا زه مثال د هغه نه دي دا میاشت نومونه دي یا 2023 کال هم خپله خواښه رقم تاسو یوز کوئ ورته یم 2023 کال ده صحیح ده ډیټا کومې وه ده دا ټول ډیټا ده دا ورته شی کوم اوکې ګوره ډیټا دې ځای خو تاسو هم تغییر راوستلی شئ ورته چې کوم اوکې کومه 2023 سو ده راځم دا کلوز کوم راځم دې بل ته بیا راځم دلته سینیریو منیجر کې دا باید کلوز نشم کلوز کړم مخکې سینیریو منیجر کې 2023 خو شته راځم بل اډ کوم بل اډ کې د کاغذ د شیټ نو وتلی که نه اوس دلته ورته شی لیکي 2023 کال کومه ډیټا ده مثلا دا ده دا مو د شی کوم او دا مې دغه یو ډیټا وټاکم ستونزه پکې راغله دغه سیل مې آن نه ده کړی تھینګس میټا ټول سلیکټ کړئ too many changes سیل نه نښانې پکې ډېر زیات راغلي دي راځئ چې بل مثال وکړو دا خو ما هم باید کول ستګ هم دا رقم د کې دا به ډیلیټ کړم دلته به راشي بل مثال پکې وکړو سینیریو کې یا دا کنسولیډیټ چې دغه کوم وګور دغه مثلا سینیریو منیجر کې مثال کوم اول نه دغه پکې ټاکو 2023 देखो नहीं बुक रहा है डिलीट कर डिलीट संदर्भ 2023 तुमचे 2023 cards डेटा आते मुंदा से دا
اوس راغلی یو وخت سلیکټ کړئ 2023 دا رقم بلټ کومه سن 2023 دا هم څنګه کوله بیا راځم سن 2023 فرض کې دا ډیټا چې دا 2023 چې دا بل هغه کې ده مثلا کوم ځای کې ده اټکومه 2023 دا چیرته دا ورته ما دغه شیټ کې ده بل هغه کې ده بل هغه کې ده اوکې اکټیو شیټ ها دا څو دا ټول زه کلوز کومه اوس راځم دغه دریم شی هغه ته لکه دا اکټیو شیټ مې نه غواړي اکټیو شیټ مې حساب څنګه دلته اوس د بل اډ کومه دې شیټ کې دا ګوره دلته شی کوم دغه سن 2015 دا کومه ډیټا وته دا نه کنه دا شی کو دا اډ کړ اوکې سو دا خلاص وکړه اوس بدل د ګورم آیو شیټ اکټیو شیټ کې نو وکنه اوس کنسولټیټ چې دا ټول یو کې اوس د ګورم موږ دا دوه یو هغه کې واستله دغه دوم د کتاب کې دوم کې وټاکله دا پنځه شو چې دا دوم دلته راو دا دوم کې راوستل او یو شی سو یو دا د بل شی د یو هغه شو اوس راځم دا ټول دلته راولم مثلا شو دلته دغه ټول سم راکاږي نو څنګه اوس راځم دلته ګوره وات اف انلایز دلته ګوره شی کوم سینریو مې چې کلیک کې دلته ګوره چې کیږي اکټیو شیټ مونږ دغه کیږي پوښتنه کوي مثال ګوره کنسنټریټ دلته وکړه یو ځل دلته درېږم الله چې ودرېږم نو دلته اوس ګوره کلیک کوم نو منیجر ګوره دا دوه دي ګوره 2023 ستا ګوره 15 ګوره دلته نسته ده هغه بل شیټ کې ده نو هغې لپاره دلته ګوره چې ګوره موږ اډ دا ډیلیټ خو ډیلیټ ایډیټ مثال ایډیټ پکې راولي زم نور ځای پکې ټاکې مرچ دا چې کوم مرچ کوي کوم یو مرچ کوي ګوره پوښتنه نه کوي کوم شیټ کې ده what is the monthly report sheet 2 دا خو ټیم ورک زه خپل هغه ته راسم دا هغه ده شیټ 3 وکنه دا شیټ 3 ګوره مرج کا اوس ګور شي چې څه ګوره 2023 سریشن 15 ګو ټول راغله درې وړه راغله په مثال کې چې د مثال ز سمرای باندې کلیک کما څنګه کې موږ نه کومه سمرای ته واړې ګوره ټول وردا رقم موږ ته راوصل ګوره 2023 ګو دا د 23 دا د 15 دا رقم رقم شي کوم تاسو دا موږ تاسو ډاټا چې کې دا مارچ کوي دا رقم ته لازم به دا چې کوم دا ډیلیټ کومه بل چې دی کې مثال سینیریو کې مثال زله کنفرت کا وسل دغه بل مثال په کې دا لږ زوم کومه په فرق دا د موږ عمده مصارف دي مثلا سیلری ده سیلری موږ ورکو رند ورکو دا رقم ته مثلا رند موږ ورکړی دا 50000 موږ د کور کړی دا رقم ته تنخواګانې موږ ورکړي دي 90000 فود مصارف راغلي دي 10000 یو لک شو بسم الله راغله 2000 فیول راغله دا 15000 او ایکسترا راغله دا 15000 اوس څه شي کو دا عمده مصارف دي مثال کې چیرته موږ ته وایي مثال ځینې وخت پوښتنه کوي چې دغه درې میاشتې موږ څومره کرایه ورکړې ده څومره رند ورکړی څومره تنخواه ورکړی څومره موږ د غذا مصارف سوي څومره د برق بیل هم ورکړی انټرنیټ بیل هم ورکړی دا رقم در څومره تاسو مصارف لرئ هغه ټول ته ولیکئ او دلته وټ اف انلایز کې د سینیرو باندې به کلیک کړئ دلته چې اډ کې چې کېږي ګوره موږ سینیرو پوښتنه کې نیم چې شی نیم ورکړو ورته هم لیکم جان وایي کومه ډیټا ټاکي کلیکسیشن مخکې نه ګور موږ کړی که ځکه دا ځای ټاکلی ده ورته هم دا صحیح ده دا شی کوم اوکې کوم
ګوره دا ټول ګوره دغه ډیټا ټوله راغله ګوره دلته هم تاسو پکې تغییر راوستل اوکې کومه ګوره جنوري راغی اوس که چېرته مثال د دې څخه هم تغییر راوستلی شو مثلا دغه ډیټا پاکومه بیا مثال سلیکشن دې څخه هم تغییر راوستلی شو مثلا دا ډیټا چې کوم د پلس کومه د زه پاکوم مثلا لیکم شپېته زره رینډ تقریبا اکثره وخت ما یو هغه فرض کړه د کارمندانو کې هغه راغله اتیا زره سو دا سو اته زره دا سو یو نیم زره ګوره دا رقم صریح هم مونږ پکې تار فیوم زمه څلور سوه دې اوس کې دا هم څلور سوه سو دا زه ټاکم ګوره دې څخه دا رقم ته هم مونږ راکولی شو ډیټا سینیرو کې وره اډ سینیرو کې جنوري فبروري ده ډیټا ورته موږ سلیکټ کړی ده که سلیکټ نه وي ګوره دې څخه ګوره بیا سلیکټ کېږي دا شی کوم بیا اوکې کوم دا شی دا ګوره بیا ته تغییر پکې راولئ که نه درته نه صحیح ده اوس جنوري فبروري وروسته اوس که چېرته مونږ غواړو مثال دې کې همدغه شیټ کې مثال مونږ ته بل مصارف هم راغی که دا ډیټا دې چینجول نه غواړئ دې څخه هم تاسو چینجولی شئ اډ یې کوئ مثال لیکي مثال څه شی لیکمه مارچ هغه ډیټا ګورم دغه سلیکشن خو همدا صحیح ده اوس ګو تغییر ایستل شی کوم دې ځای ته تغییر راولم دلته ګوره رینډ 50,000 دا مثال ورته رینډ کې هم تغییر راوله مثال 15,000 ګور دې مخکې دلته هم چینج او اوس دې دلته هم چینج کړو سیلري راغی 80,000 فوډ راغی مثلا 3,000 دا رقم د ایکسترا چې ده هم 300 دا 200 ګور دا رقم مصارف مونږ تاسو کولی شئ دا اوس اوکې کومه اوس که د هرې میاشتې زه کلیک کړم او دا خو ریپورټ باندې کلیک شو اوس که چېرته مثال ورته فبروري مارچ ما ته دلته مصارف وښه څومره مصارف مو کړی ده ګوره دلته ګوره شو مو دخلي شو ما کلیک کړي ګوره دا راوستل کوم دا رقم درته د مارچ کې راته وښیه شو کې کلیک کړي راولي جنوري کې وښیه ګوره جنوري 50,000 اوس دا میاشت دلته کلیک کړئ دلته مثال کلیک کوه شو او د هغه میاشت مصارف مو ته ښایي اوس زه غواړم دې نه راپور جوړ کړم مثلا ما ته اوس رئیس راغی ورته وایي چې دغه مصارف مونږ وکړه ده درېغې میاشتې ما ته راپور وکړه چې مونږ رینټ کړی څومره کرایه ورکړې څومره تنخواه ورکړې ده یا هره میاشت مونږ څومره عمده مصارف کړي دي نو دلته ګوره دلته چې ده سمرایز ده سمري کلیک کوم همدلته راولئ که بل ځای کې راولئ زه ورته وایم نه همدلته راولئ مثلا بل شیټ کې هم ورته هر ځای ورته ټاکې دې ځای کې ورته جوړ کړه مثلا چې شی کړه په یو ټیبل جوړه سینیرو سمري ده سینیرو سمري نه جوړه کړه ګوره سینیرو سمري ګوره چې کړله راوستله ګوره دا رقم د ګورې هرې میاشتې ګوره د جنوري فبروري چې دا ګوره موجوده کوم میاشت کې چې مونږ ولاړو د هغې یې راوستل دا د شي کوم دا ډیلیټ ومه ځکه مونږ ته خو د 3 میاشتې مونږ پکار ده دغه موجوده یې هم راوستل دلته مثال رنګ بل ورکومه چې مونږ ته ښه صحیح معلوم سي دغه میاشتې بیلتون ګوره دی رنګ بیل دی رنګ بیل سو یو رنګ کې هر کوم تاسو پورې ډیپینډ کوي اوس دلته ورته لیکمه ټوټل مو څو مصارف کړي دي ټوټل ولدا لیکمه رینټ ټوټل خپله دا کوله رینټ مونږ رینټ څومره ورکړی مثلا دلته ګوره سم ګوره خپل وکړي ما دا کش انټر یې کړه دا رقم ته سیلري سیلري معلومه چې مثلا مونږ ټول څومره سیلري ورکړې ده ګوره ټول خپله سلیکټ شو انټر فوډ څومره ورکړي دي راځه سلیري جواب کړل دا به هم سم کوي ګوره سم دې څه هم متسم کړو آټو سم چې دا خپله فارموله کې چې د یوز کړو از ایکوال سم بریک سټارټ دا به داسې کوي ټول به سلیکټ کوي د انټر یو شی د ګوره د فکر وکړئ ښه چې د ګوره دغه میاشتې دي ګوره خو 3 میاشتې دي ګوره دې ته کوم فکر وکړه دا ګوره کرنټ ویلیو دا کوم هغې چې مونږ ولاړ یو دلته ګوره دا هم پکې راوستی ده دا پکې راولي نو ته چې یا به دا صفر کې کله چې د هغه جوړوئ او که دا مثلا صفر کوئ نه بیا دا ګوره کرنټ ویلیو چې ده یعنې دا موجوده کوم هغه کې مونږ ولاړ یو دا به چې کې ډیلیټ کوي رایټ کلیک پرې کوي او دا ډیلیټ کوي انټر کالم چې فکس هغه 3 میاشتې پاتې سي دا رقم راځم فوډ ته نور هم زر کوو فوډ دې آټو سم ګوره هر څه خپله هغه کوي انټر electricity
electricity دا هم چې کومه سم کومه بل دا fuel دا هم سم بل دا extra او دا هم چې کو سم کوو ولکه دا ودرېږم دې مثلا دا ټول ټایم سم کړه دا ټوټل څو میاشتې دا درې میاشتې څونه مصارف کړي دي درې میاشتې کړي دي ګوره 3,60,000 روپۍ زه هرې میاشتې مصارف ما سره ماته وښایه پوښتنه وکړي ماته هرې میاشت مصارف کړه ده سم کلیک کړه دا رقم دا ټول به سلیکټ کړې انټر د بلې میاشت کې ودرېږه دا آټو سم دا هم دا رقم دا کلیک وکړو او دا انټر دا رقم ته د بلې میاشتې هم د مارچ هم دا رقم ته معلومو او دا به انټر اوس ګوره څومره په اسانه شو ګوره داسې ګوره مثلا په جنوري کې څونه ګوره موږ ګوره هغه مصارف کړي دي 1,50,500 په فبروري کې څونه مصارف کړي دي 1,43,900 مارچ کې څونه مصارف کړي مارچ کې کړي دي 60,000 روپۍ ټوټل دغه درې میاشتې موږ څومره مصارف کړي دي 3,60,000 روپۍ نو ګوره ډېر په اسانۍ طریقې سره موږ چې کو دا موږ جوړ کړو مثلا راپور موږ وغوښتو ګوره ډېر په اسانۍ جوړ شو دا ساده غواړم نور هم دا رقم فارمیټ واخلي دا رقم دغه فارمیټ هم دی هغه کوم چې دی ډیزاین جوړ شي تل فکر کوئ چې دغه شی هر وخت چې پرنټ کوئ ښه ورته دقیق ګورئ ګوره دا رقم ده دا رقم کولی شئ دې کې نور چینجز هم پکې راولئ نو د په اسانۍ طریقې سره ګوره موږ راپور جوړ کړو اوس راځو بل ته هغه ته موږ راځو ګلسیک ته ګلسیک ځانه ګلسیک دلته فرض کړه مثال وګوره موږ تاسو چې دا په لکه موږ تاسو مثال دغه د 10 نمرې چې معلومو لکه د 3 سمستر وکنه دا رقم ته یاره دا رقم پنځون کې فرض کړئ مثال اول سمستر کې د وړي 50 بل کې د 80 بل کې د 80 بل کې 90 50 اتیا اوس اتم یو سمستر موږ پاتې ده او موږ دا نمرې هم مثال یو بورسیه راغلی ده هغه 80% هغوی ډیمانډ چې تاسو به 80% نمرې پنځون کې ولرئ هغې نه وروسته تاسو ماسټر ته اپلای کولی شئ اوس دلته مطلب باید دغه سمستر کې خواري وکړو څومره خواري وکړو یا څومره نمرې زه باید واخلمه نو دې لپاره اول زه خپل اوریج معلوم چې آیا موږ ما فیصدي څو ده مثال چې چیک کړو اوریج یې معلوموو نو اوریج لپاره چیک کړو از ایکول اوریج ګوره اوریج خپله راغی چې هغه دا ټول کې به دا رقم دغه اتم سمستر دې خانه به هم تاسو سلیکټ کړئ مثال بریکټ کلوز 2% اوس موږ نمرې وړي دي موږ څومره 8% موږ نمرې کمې دي نو دا موږ سره بیا کومه څه معلومومه زه راځم مثال دا درېږم د هغه کې مثال ګلسیک همدا ورته وایم دا همدا خانه کې چې دا وریچم دې کې ماته که څومره فیصدي پکار ده بیا زه ویسلمه 80% سیمه چینجینګ سیل کوم کې دغه کې چینجز ماته راواله او دا مې دی اوکې اوس موږ ته ښایي ګوره چې زه به څومره فیصدي ویسم مثلا تر 80% د ما نمرې سي ګوره 80 په 80 ګوره ټارګېټ ویلیو ګوره کرنټ ویلیو څو زه به دې سمستر یو د ما نمرې کمې دي فیصدي که نه زه به یو 115 نمرې نورې هم ویسم تر څو د ما 80% ته ما نمرې ورسېږي بل چې دا مثال دا ځینې کورسونه داسې پیل تللي دي چې هغه کورسونو کې موږ تاسو چې کوو وبخئ چې هغه استاد ته وایي که نومونه لیکي مثال هغه راوایي څو ورځې وروسته راسي یو جمعه وروسته موږ کورس سټارټ کړو هغه خپل حساب کوي و حساب ګوره اول به چې تاسو دا فارموله استعماله کړئ زما فارموله ګوره ورکړې ده چې مثال ګوره از ایکوال دا بغیر فارمولې نه کار نه کوي فارموله ورنه کړي دا بیا کار نه کوي انټر 18 سره د ټوټل کې باید 0% فارموله وي اوس زه غواړم مثال دغه مثال 18,000 صحیح ده مشکلس کسان اوس 10 کسانو نوم لیکنه کړې ده که چېرته زه کورس سټارټ کړم 18,000 روپۍ کېږي 18,000 خو د ما اډمین کاسټ چې دا رقم نور مصارف دي یا رقم دا د استاد سیلري ده دا ټول 18,000 د هغوی هم نه کېږي بیا د 100 روپۍ کورس والا ته خو هم پاتې سي که نه نو موږ باید څومره تاسو سره هېڅ پوښتنه کې موږ باید څومره سټوډنټ ولرو زده کوونکي چې تاسو موږ دغه کورس سټارټ کړو 10 کسانو خو نوم لیکنه کړې ده مثلا زه غواړم اوس راځم معلوموم و ټارګېټ باید موږ 100 روپۍ فرض کړه موږ باید 10,000 روپۍ باید موږ ته پاتې سي 10,000 ته لپاره مثال لازم ګوره ګلسیک مې کلیک کوم همدې کې را ویلیو څومره روپۍ سي ګوره 18,000 ده که نه اوس هم دا 10,000 سي
ګوره by changing cell فیس مثال ډېری که نه فیس که چینج کړو او نو بیا خلک هم راځي ځکه دوی بل کورس ته که نه ورته نه سټوډنټ چې څومره سټوډنټان راشي پورې زه مثال یې ما ته 10,000 پاتې شي هغې نه وروسته به ما ته 10,000 ما ته ګټه کوي هغې نه کم ما ته ګټه نه کوي اوکې کومه اوس ګوره چې څو اوکې باید 14 یا تقریبا 18 کسان راسي تر څو موږ 10,000 روپۍ وګټو همون ته هم ګټه پاتې شي بل کس ته هم ګټه پاتې شي بل دی کې دا هغه ډیټا ټیبل ده ډیټا ټیبل کې دا اوس مثال هغه ده که چیرته دا سره فیکشن کې مو ډېر استعمالو مثلا دا ګور ډالر و هغه کالم دا د افغانۍ ده اوس د نن ورځ ډالر څو ریټ ده فرض که 80 اوس که چیرته یو کس 200 ډالر راوړي 100 روپۍ کېږي که 1000 ډالر راوړي 100 روپۍ کېږي همدا رقم د 1500 ډالر راوړي څومره افغانۍ کېږي دا رقم ته 2500 راوړي څومره افغانۍ کېږي نو دې لپاره موږ دا هغه په اساني طریقې سره دا هر ځای کې تاسو وغواړئ مثلا داسې یو ولیکئ تر څو هغه فارموله پرې اپلای کړئ از ایکوال څه ګوره دې سره ضرب کا دا فارموله کې دا رقم اپلای نه کړي بیا دا کار نه کوي نو راځم دا دواړه چې کوم سلیکټ کوم راځم دا ډیټا ټیبل ډیټا ټیبل کې اوس پران لري که دا سلیکټ کې که دا سلیکټ کې هر سلیکټ کې ستونزه نه لري تندې کې دا کا او د بله خانه کې دا کا کالم کې اوکې ګوره که چېرته یو کس مثال 200 ډالر راوړي هغه کې څو کېږي 9,000 افغانۍ کې مکاسب یې ورکړو دا رقم 1000 ډالر یې راوړل 80,000 افغانۍ کېږي که 2000 یې مثال 1500 راوړل دومره کېږي 4000 راوړل دومره مثال 15,000 یو څه یو خپل دا خبره تاسو عادت تېرولی کمولی هم شي 15,000 راوړل څومره 2,45,000 ده کنه دا کوم ګوره 15 دی هغه 3,50,000 افغانۍ به دې کس ته موږ ورکړو دا خو دې صرافۍ شو او دا ګورتیان هم دې لپاره لیکي چې موږ تاسو وخت ضایع نه شي دا دې لپاره ما لیکلي چې موږ زیاته مثالونه پکې کار کوو ویډیو هم ډېره اوږده نه شي فرض کې تاسو په یو کارخانه کې کار کوئ یو شرکت کې هغه شرکت کې مختلف کسانو مختلف معاشونه لري اوس تاسو ته رئیس وایي چې مثال دغه کس ته زه فرض که دغه عدنان چې دا موږ ورکو 2,000 افغانۍ د ورځې د دغه بل یې اخلي 1500 بل یې اخلي 1200 د بل ته موږ ورکو 1000 د ورځې بل ته ورکو 1500 بل ته ورکو 600 بل ته ورکو 200 1500 900 400 900 دغه د ورځې ګوره پر ډی ده که نه د ورځې د کسانو موږ دومره معاش ورکوو د دغه کسانو په یو میاشت کې 100 روپۍ کېږي او په یو کال کې 100 روپۍ کېږي د هر یو کس بېلې بېلې ماته شو که چې آیا مثال 100 روپۍ کېږي دې لپاره موږ چې کوو هر ځای کې مستونه نه لري د یو مثال بیا لکه ما رقم د یو لیکو پر ډی کې راځو از ایکوال دې سره ضرب که د یو بل یو او انټر ګوره یو راغی اوس ځینې کسان چې کې دغه عدد هم د نومونه هم سلیکټ کړي ځه نومونه نه مساوي د شی کې دا باید دا کوم چې ویلیو دغه باید سلیکټ کړي دا ټول ګوره سلیکټ هم کو اوس راځم ډیټا ټیبل ته ډیټا ټیبل نه کلیک کوم ورته وایم مثال دې کې هم ګوره ستونزه که دا ټاکې ستونزه نه لري یو خانه کې به دا ټاکو کالم کې به شی کړو دا بل وټاکو او دا به چې کړو اوکې کړو څنګه چې اوکې کړو ګوره د ګور 2,000 که نه په یو میاشت کې څو کېږي 60,000 په یو کال کې څو کېږي 3,80,000 دا رقم مثال د بل کس چې ده مطیع الله زه ګور څو کېږي یو ورځې پر ډے څو اخلي دا 500 روپۍ کال کې 100 روپۍ کېږي د په میاشت کې 45,000 په کال کې څو کېږي 4,40,000 او 500 نو دا رقم تاسو کولی شئ چې کس ډېر زر ډیټا ورکړي چې د کسانو که دوه معاشونو ته ورکړي رئیس ته ووایي په میاشت کې 2 روپۍ کېږي او په یو کال کې د کسانو 2 روپۍ کېږي بل راځو یو بل مثال هم دې کې کوو اوس یو عدد د مثال که چېرته موږ سره 10 دانې هغه مثال یو دانه په 80 کې کېږي 20 دانې مثال په 80 کې څو کېږي قیمت یې که چې 20 دانې ایټم وي جنس او قیمت یې 100 روپۍ کېږي همدا رقم 40 دانې مثال قیمت یې 100 روپۍ کېږي دا رقم ته مثال 40 دانې قیمت 100 روپۍ کېږي نو دې لپاره هم دغه ته یو لیکو حالانکه کله دا یو لیکي هر څو لیکي خو هغه ستونزه نه لري مثال از ایکوال دې سره ضرب که دا انټر اوس درنه چې کوم دا ټول سلیکټ کوم ډیټا ټیبل ته ځو ټیبل کې هم یو کې دا کالم مثال کالورو کې مې دا کالم کې دا بل
همې اوکې ګوره کلاس ثاني جنس موږ څه ګوره کوانټیټي ده دا دواړه کنه کلاس ثاني جنس مثال څو کېږي یو دانې قیمت 80 ده نو څو کېږي 800 همدا رقم ده که 20 دانې جنس مثال قیمت یو دانه 80 ده څونه کېږي ګوره مثال ته 14 ګوره 2 صفر یو صفر 2 صفر خپله راځي ګوره 8 په 2 کې 14 دا رقم ده 40 دانې ګوره مثال ګوره 8 په 40 کې 2 صفر خپل راځي د صفر دی 80 او دی 40 دا رقم دا یو قیمت مثال دا رقم ګور ټول په اسانه طریقې سره کولای شي یو مثال یو ټیبل جوړ کړي د قیمتونو فورکاست شیټ چې دا مثال هغه وړاندوینه ښیي مثال تاسو وخت کې دا دومره خاص هغه نه ده کالم شو وایس باندې تاسو ته ښیي بل لیکل چې ګروپ څنګه مرزم مثال یو د ګروپ کې چې کوي تاسو ډیټا موږ تاسو ګروپ کوو مثلا څنګه اوس که چېرته مانه یو کس ډیټا وغواړي فرض کړه دا ګوره کمپلیکیټ ډیټا ده که نه اوس ما ته اوس دا ډیټا ما ته مثال عمومي چا لیکلی ده دا موږ ته ډېر ستونزمنه ده چې زه دا څنګه مثال دغه بېرته د هر یو ولایت زه بېل بېل جدا کړم ګروپ غوندې کړم دا به زه څنګه کوم راځم چېرته فلټر ته ګوره فلټر کلیک کوو دلته اوس څه شی کوو فلټر کې اوس ما ته وایي چې ما ته یو کس رئیس ما ته دغه ډیټا صحیح ده تاسو رسولې ده خو دې کې ما ته د مثال د ختیځ زون کسان بېل کړه د مثال د سنټر کابل کې څوم کارمندان دي هغه بېل کړه مثال د نورت بېل کړه شمال جنوب د هر ولایت هغه بېل کړه نو راځم دلته چې کوم په ما یې کلیک کوم سلیکټ آل نه کلیک لري کوم ورته سنټر مرکزي کسان ما ته وښیه ګوره تاسو بیا کاپي کوئ ګوره ډیټا ته جدا کوو بل نوی شیټ اخلم ما دلته څه کوم انټر کوم یا پیسټ کوم دا واسه کاغذ جوړ کړو چې ریجن ورډ کې پوره راسي ګوره دا رقم ته راغی اصلا بیا دلته مثال بیا ګوره سنټر وکړه دې ضرورت سنټر په ځای چې کا سنټر نه کلیک لري کا ایسټ کا ختیځ زون کې څومره کارمندان دي هغه ټول وکړه دا هم دا سره ټول سلیکټ کوم کاپي دلته پیسټ ګوره دا هم ګوره بیل شو اوس راځو بیا ډیټا ته راځم دې ځل ورته وایم دا ایسټ نه نورت یې کراته نورت هم راولټو نورت کې څومره کسان دي 2 کسان دي او دواړه سلیکټ وکړو کنټرول سی کاپي دا کلیک کنټرول وی پیسټ بیا راځم دلته بیا اوس ګوره دا نورت نه کلیک لري کوم په ساوت باندې جنوب څومره کارمندان جنوب ولایتو کې کنټرول سی کاپي دا هم دلته کنټرول وی پیسټ دا رقم بیا راځم دا بیا چې کومه کتم ایست کې څومره کارمندان دي ویست کې په هغه کې لویدیځ کې دا هم کنټرول سی او دا کوم دې کاپي ګوره موږ ګوره ډیټا هم ګوره د هر ګوره په هغه سنټر ګوره سنټر ګوره دغه دې پورې مثال د ختیځ شو دا د مثال شمال نورت شو ګوره د ولایت 2 کسان دي ګوره دا د جنوبي ولایتونه ګوره دغه ډیټا ده ګوره دا رقم ده اوس مثال دا موږ چې کوو ګروپ کوو دا درېږمه چېرته ګروپ رو باندې ګروپ کې کالم ورته رو باندې اوس ګوره رو اوس دا ګوره د شمالي ولایتونو ما اپل کړه دا اوس بیا کوم ګوره هغه چې کېږي ورکېږي لکه څنګه اوس ګوره دا بیا تاسو چې کومه آوټلاین کلیر کوم ورته دغه ډیټا سره دیږي پورې دا ماته چې کا ګروپ کا رو اس باندې کا ګوره دا رقم د ډبل هم ورته ماته وایي دغه ګوره د هغه چې دی ختیځ زون دا هم ماته ګروپ کا دا هم ګروپ رو وایسته دا څه ګټه لري اوس زه مثال غواړم چې دغه ولایتونه ماته ښکاره نه شي ګوره اتومات چې کېږي لرې کېږي ورته ماته نور ډیټا ته ښکاره شي دا ګوره چې کېږي دا د ختیځ زون چې دا مثال ډاټا یې ما په کار نه دی لاندې ماته په کار دا ګوره کلیک کوم ګوره ختیځ زون پناه شو ګوره پټ شو ګوره دا رقم د مثال نور هم موږ ګروپ کولی شو مثلا دا ډاټا د دغه مریض ګوره دا ډاټا بیا زه ګروپ کوم مثال نورت څونه 2 دانې دي دا بیا چې کوم ګروپ رو وایسو دا شی ګوره رو اس هم تاسو چې کوم داسې ګوره ډیټا پټولی هم شي ګوره بیرته سوچه ختمول غواړئ داسې نور ولایتونه هم تاسو چې کوئ ګروپ کوئ ورته مې انګروپ یې کړه رو وایسې کړه ورته مې چې کړه کلیر آوټلاین یې کړه سوچه ختم
بل اوس کې چې د مثال بل کې چې دا سبټوټل لا سبټوټل سمانه خو دا ډیټا موږ راټول کړل. اوس دې کې مثال ماته وایم چې ماته دا ډیټا چې دا کسانه پوښتنه وکړي زمونږ ختیځ زون کې مثال کارمندان چې دي موږ څومره معاش ورکوو، هر یو کارمند ماته معاش وښایه. که چېرته دا رقم د کمپلیکیټډ ډیټا وي دا کومه کلیر لیکم خو بیا تاسو چیک لومړی به چیک دا رقم دا فلټر به کې سورټ به کې ډیټا هم ټوله راټوله کړله. نو د شیک دلته به ودرېږي یو ځای کې دا چې ودرېد سبټوټل. اوس دلته ګوره سبټوټل څه شی واسطه ګوره at each ګوره چینج ان کومه کې درې زه ورته وایم سټیټ زوم په ساعت هم دا جمع کړه څه شی کړه خو سیلري جمع کړه سټیټ دلته هم ورته کلیک کوم اوکې. اوس ګوره سنټر ټوټل ګوره 9,001 2,000 دی بل ولسو کې 1,50,000 دا رقم د مثال په ګوره د چې تو ختیځ زون سو ختیځ زون وګوره ټوټل چې د سو کېږي ګوره 3,40,000 دا رقم د هر زون باندې ګوره د هغې ټوټل یې ګوره موږ ته راوکاږو. که چېرته مثال تاسو دا اوس پرنټ دی اوس ته چېرته غواړئ دا سو ډیټا چې ده ګوره دا څو کېږي 1,40,000 دا مجموعه دې راسي خو دغه ډېر کسان نومونه دې نه راځي. مسلمان یې غوښتې چې ډیټا ماته راسینډ کړي یا مطلب پرنټ یې کړه د ګوره دغه ځینې هم دا ګوره ګروپ باندې دا چې ده بندولی هم شي ګوره دا کلیک کړه 100 ټوټل ګوره راغی ګوره خو نور شی سو هغه نه راځي ګوره دیز ګوره ایس ګوره 1,40,000 ګوره پاتې سو که نه انو ډیټا نومونه یې کارمندان ټول پټ سو. دا رقم نه بل کس هم غواړي مثلا فرض کړه دا مثال دا نورت ده دا دوه نه شي دا مشو کوه ګوره مجموعه راځي نمونه نه راځي بیرته ورته مثال راوله راولي ګوره دا هم بیرته راوله صوت ګوره نمونه بیرته هم اضافه شوله. او که چېرته مثال بیرته دا ختمول غواړي دا سبټوټل مثال هغه آوټلاین یې ته به راسې مثال یو چې کې کلیر آوټلاین بیرته ګوره عادي هغه څه مثال پرنټ یې کړه یا کسته یې سیم کړه. نو دا ول خیر سره د موږ تاسو نن ورځې درس باقي مې په لوی لا پکسوارو ښه وخت ولرئ.